د بلخ ولایت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ریاست د دغه ولایت د ابو علي سینا حوزوي روغتون شپېتو تنو اداري کارکونکو او ډاکټرانو ته د ورځنی روزنیز پروګرام په لاره واچوه. د پروګرام تنظیمونکي وایي چې د یاد سیمینار له ترسره کولو څخه موخه د اداري سیستم پیاوړتیا او د بلخ د عامه روغتیا ریاست د کارکونکو ظرفیت لوړول دي، ترڅو کارکونکي په دغه سیمینار کې له وړاندې شویو مطالبو څخه ګټه پورته کړي. کتاب صادره و واردات د کتابو ان هغه بل خیر سره تاسو ته مکمل د تشریح کوي زموږ همکاران او همداسې نور پروګرامونه چې موږ په لاندو برخو کې لرو، تخطیط، پلانګزاري، ان تصمیم نیونه، ان تصمیم ګیری، دا پلانونه دي چې دا موږ په آینده کې له خیر سره دا برنامه هم لرو چې ستاسو او د نور ادارو د خاطر موږ دا پروګرام په مخ وړو. همداسې د جلسې مدیریت یعنی مدیریت جلسه او همدا قسم راپور لیکنه، گزارش نویسی چې گزارش نویسی په څه قسم باندې سړی راپور جوړي، همداسې رهبري چې رهبري وایي څه ته او رهبر به کوي څه، د هغې برنامه همداسې لرو او همداسې اتم قسم مسئولیت پیژندنه او مسئولیت پذیری. بخش‌های مختلف برای ما ارائه شده از طرف مرکز، البته مواد برای ما داده شده. از همون طریق باز ما مطابق راهنمود اداره مرکزی خود همون پالیسی را تطبیق داریم در ادارات خدمات ملکی در ولایت بلخ. ورته مهال د سیمینار ځینې ګډون کوونکي د ملکی ادارو د کارکونکو د ظرفیت لوړولو په موخه د دا ډول پروګرامونو له ترسره کېدو هرکلی کوي. این برنامه ها اکثرا برگزار میشه، دایر میشه جهت آگاهی کارمندان صحت عامه، چون ما تقریبا 8 ماه 7 ماه میشه ما در اینجا مصروف خدمت هستیم. در جریان مدت اکثرا سیمینارها، کنفرانس ها جهت آگاهی کارمندان صحت عامه دایر شده و بسیار مفید و مؤثر تمام شده. نو دغه رقم سیمینارونه چې د اصلاحاتي ادارې د طرفه څخه موږ ته راکول کېږي یا نورو ریاستو ته ورکول کېږي، نو الحمدلله دا ډېر فایدهمند دی. د یادونې وړ ده چې دغه سیمینار به د بلخ ولایت مقام او د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو ریاست له لورې روان کال په ټولو ریاستونو کې ترسره شي.